صاحب وطن دی او واده دی موږ په ورا کې راغلي د کندهار څخه چې تاسو مبارک کې ماشان خیر ډوډۍ درې ده خب جاست بیادر دا خو د کرغې هوټلونه دي دغه رقم ګران فروش دي کندهار به په سترګو باندې رانجه کړي اوه خیلی خوب د افغانستان مشرقي ولایتونه مو په منظره پسې راخیستي دي او دغه د کابل دریا ورته وایي کابل دریاب دی دریا د دغه ځای اوبه مکملې د کونړ سیند سره ګډېږي یعنې دا اوبه 3% هم نه جوړي دغه څخه وروسته بیا ټولې پاکستان ته ځي په دې وروستیو کې د کونړ د سیند د اوبو د مهارولو سروې ترسره شوې وه چې وایي ډېر ژر به کار باندې شروع شي ډېر منظرې ځای دی وطن قربان سم خلک یې قربان سم دا دون اوبه دي ټولې پاکې صفا لالې اوبه دي انډیوالان سره دي عکسونه اخلي که چېرې کیمره په برابره کړم باره بیا بد خوند کښې ښه نه ایسي نو دونه ښه احساس لرم دغه زړه مې تخنیږي د خوشحالۍ څخه مې زړه تخنیږي چې خپل وطن څومره ښه خوند کوي زه به ولې ووایم چې په کوم ښار کې دا رخشو باندې معلومېږي رخشه آباد ښار ګورې هندارې مچیان تا دا دی د ناوې موټر تېرېږي د موږ ته لرګی ونیو وجې خواته نه ځي لرګی او دا دی واه بېشکه څونه اوږد واده دی 3 موټره وه دا یې څلور
دغه تازه د پاکستان څخه راوښتي افغان کډوال دي چې په نظامي موټرونو کې تر خپلو سیمو پورې رسول کېږي. نو موږ ننګرهار ته راغلي یو، دلته مو ته راغلو. मोहब्बत बरसा देना तू सोना है बोले बंदे دا په زابل کې بادام دي که ګران ورکوي موږ یې نه رانیسو وروره. دا یو ملګري خرابات وکړي، دغه انرژي راته راواخیست، وایي دا د وطن تولید دی، دغه یې فرمایش دی. ورلاکه غزل